السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جام به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته زبردست اپلیکیشن راوړی داسې یو کیمره ده چې پخوا به تاسو مخامخ دا کیمره استعمال کړې وي، تاسو به لیدلې وي، خو ډېر پخوا دا کیمره استعمال شوې، ډېر خوندور، ډېر عکس هم ډېر ښکلی او ډېر صفا وباسي. دوستانو یو ځل یې حتما ټرای کړئ او د دې کیمرې نه خوند واخلئ. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. ګورئ د دې لوک ډېر زبردست دی، زما د دې لوک ډېر خوښ شو. تاسو کتلی شئ دوستانو دومره ښکلی لوک، دومره زبردست لوک یې دی، یعنې د دا کوم هغه چې دی څومره ښکلی ښکاري، د دا کوم شیپ چې دی دا تاسو ته ښکاري. ګوره داسې نه ښکاري لکه موبایل غوندې، داسې ښکاري لکه چې تاسو کیمره په لاس کې نیولې وي. ګوره ډېر زبردست دی دوستانو. دا وګورئ چې کله انځور اخلئ نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو دلته انځور اخیستی. ګوره ښکلی مزیدار عکس هم اخلي. دلته وګورئ دوستانو، دلته دې سره زومینګ او زوم آوټ کیږي هم. دا وګورئ، دا ښکلی زومینګ هم لري، ډېر زبردست، ډېر صفا عکس وباسي. دې کیمرې کې اوس برق هم نه دی لګېدلی ځکه دا ښکلی صفا وباسي. نو دا دلته په دې باندې تاسو کلیک کړئ. ګورئ دوستانو دلته لینس راشي، هغه لینس نه وه پخوا عکسونه چې اخیستل. دا وګورئ یا به سوځېدل یا به یو رقم بل رقم ته به کېدلی. دا ګورئ تاسو لینزونه دلته بدلولی هم شي چې کوم لینس تاسو خوښ وي. ګورئ انځور وباسئ، ګوره ډېر زبردست انځورونه هم باسي. دلته وګورئ، دلته تاسو بیا لینس کې چک کولی هم شي. دلته تاسو ته ښایي چې تاسو دغه انځور دی. نو ګورئ دغه دوه عکسونه یې تا وویستل، بیا ګورئ دلته کتلی هم شئ. دا وګورئ ډېر لینزونه یې مختلف، دا وګورئ ډېر ښکلی زبردست. نو ګوره دا هماغه کوم یو چې ښه راځي. یا وګوره پخوا به چې داسې عکسونه چا ویستل نو هغه به لږ سوځېدو یا به داسې راتلو که نه، همداسې ډېر ښکلی زبردست عکسونه وباسي. تاسو کولی شئ دا سیلفي هم کوئ، دې ځای نه دا سیلفي کېږي، مخامخ عکس هم تاسو ویشتلی شئ. دې باندې په دې باندې کلیک کړئ نو دا به تاسو ته مخامخ انځور وباسي. دا وګورئ ستاسو سیلفي وباسي. دا صحیح. نو ضروري یو ځل یې حتما ټرای کړئ دوستانو، ډېر خوندور دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا نننۍ ویډیو کې ویډیو مو خوښ وي حتما یې سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.